Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all will be good and great. امید کوم چې ټول دوستان به روغ جوړ وي. څرنګه چې پوهیږو د انګلیش ویلو دپاره ABC یعنی ټکي لازمي دي تر څو موږ په هغې باندې وپوهیږو چې انګلیش وایو. همدغه اساس باندې په انګلیش پوهولو باندې یعنې د انګلیش په خبرو اترو ځان پوهولو دپاره باید موږ خپل لیسننګ قوي کړو چې موږ څه رقم یو انسان د خبرو باندې پوه شو چې هغه څه شی وایي انګلیسي کې. نو همدې دپاره موږ یو وړه قصه د یو هلک په نوم چې تنویر نومې دی د هغې قصه موږ لولو، په هغې باندې ځان پوهوو چې هغه څه شی وایي. همدغه شان موږ به نورې قصې هم وایو تر څو موږ لیسننګ یعنې اورېدل زموږ قوي شي او موږ په انګلیسي باندې په اسانۍ سره پوه شو چې مخکینی نفر څه شی وایي یا څه مقصد دی. نو همدې باندې اساس باندې به موږ د تنویر قصه ووایو چې تنویر د انګلیسي باره کې قصه وایي چې څنګه انګلیسي بدې راتله، بیا وروسته یې خوښه شوله او ځان یې پرې پوه کړلو. دا به موږ په اول په انګلیش کې ریپیټ کړو، د هغې نه وروسته به موږ د دې یو ټکي معنا وکړو او لغتونه پکې هم وباسو. نو ویډیو تر پایه وګورئ تر څو تاسو پرې کلیر او واضحه طور باندې پوه شئ. Hello, my name is Tanvir. I am from Afghanistan. At the beginning, I was very bad in studies because I didn't like to study. I was always trying to escape from school. I had no interest in school. When I was in school, I hated English. My favorite foreign language was French, so my English was never that good. But then, when I was in high school, I realized that I actually really need English because English is everywhere. Then I decided to study English. I don't know why I hated English. Maybe I was teenager. To be honest, first of all, I obviously did not understand anything because people were speaking so fast. Then I started learning English, and now I am very good in English. ښه دوستانو، دا وه د تنویر قصه چې څرنګه یې انګلیسي اوله نه خوښېدله او بیا یې وروسته پرې ځان پوه کړو ځکه چې انګلیسي هر ځای کې پکارېږي. نو ټکو سره به لږ ډېر بلد شوي یې. اوس راځو د معنا سره یې وایو چې پوره قصه باندې ځان پوه کړو. Hello, my name is Tanvir. Hello, my name is Tanvir. سلام، زما نوم تنویر دی. I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. زه د افغانستان څخه یم، یعنې زه بیسیکلی د افغانستان یم. At the beginning. At the beginning په پیل کې یعنې شروعات کې ټول نه وړاندې beginning start ته ورکېږي starter ته. I was very bad in studies. I was very bad in studies. زه په سبق کې ډېر ښه نه وم. I was very bad in studies. زه په انګلیش کې ښه نه وم. Because I didn't like to study. Because I didn't like to study. ځکه چې ما سبق ویل نه خوښول. Because I didn't like یعنې ما نه خوښول to study چې سبق ویم. I was always trying to escape from school. I was always trying to escape from school. ما به همیش کوشش کولو چې مکتب نه وتښتم، یعنې سکول نه وتښتېږم. اکثره خلک سکول کې بریک کې یا تفریح کې چې ورته وایي هغې کې په دیوالونو اوړي نو تښتېږي، نو دا نقصان خپل وي. I was always trying ما به همیش کوشش کولو trying کوشش کوو to escape چې وتښتم from school د مکتب نه. I had no interest in school. I had no interest in school. ما له مکتب سره علاقه نه لرله، یعنې زما د سکول سره هېڅ دلچسپي نه وه. سکول کې مې دلچسپي نه وه. انټرسټ ویل کېږي دلچسپۍ ته. When I was in school. When I was in school. کله چې زه مکتب کې وم. کله چې زه مکتب کې وم. I hated English. I hated English. زما انګلیش بد راتلو، یعنې زما انګلیش نه خوښېدو، نفرت مې ترې کېدو.
My favorite foreign language was French. My favorite foreign language was French. زما د خوښې. My favorite یعنی زما د خوښې بهرنۍ ژبه فرانسوي وه. Foreign language was French. بهرنۍ ژبه. Foreign language وی بهرنۍ ژبه ته. صحیح شو؟ نو بهرنۍ ژبه هغه ته ویل کېږي چې ستا د ژبې نه علاوه نور په نورو ممالکو کې ویل کېږي هغې ته foreign language وي. یعنی خارجي ژبه. So my English was never that good. So my English was never that good. نو زما انګلیش سر دومره ښه نه و. نو زما انګلیش دومره ښه نه و. But then when I was in high school. But then when I was in high school. مګر بیا کله چې زه په لیسه کې وم. یعنی لیسه لسم نه بعد یا کالج ورته ویل کېږي. های سکول وی اخرنی چې کوم درجات د مکتب هغې ته های سکول ویل کېږي. I realized that I actually really need English. I realized that I actually really need English. زه پوه شوم. I realized زه پوه شوم چې زه واقعا انګلیش ته ضرورت لرم. Because English is everywhere. Because English is everywhere. ځکه چې انګلیش یعنی انګلیسي هر چیرته ده. دا انګلیش ژبه هر ځای کې ویل کېږي. انګلیش is everywhere یعنی انګلیش هر ځای کې دی. هر ځای کې ویل کېږي. نو زما ورته ضرورت و. Then I decided to study English. Then I decided to study English. بیا ما دا فیصله وکړه یا دا مې اراده وکړه. I decided ما فیصله وکړه چې انګلیش زده کړم یعنی انګلیش ووایم. I don't know why. I don't know why. زه نه پوهېدم ولې. I hated English. ما انګلیش سره نفرت کو یا انګلیش مې بد راتلو. I don't know why. I hated English. ما انګلیش نه خوښولو. Maybe I was teenager. Maybe I was teenager. Maybe کېدی شي. Maybe کېدی شي I was teenager. زه کم سن وم. teenager ویل کېږي کم عمره ته. وایي کېدی شي زه ماشوم وم هغه وخت کې. نه پوهېدم چې ولې ما انګلیش بد راتلو. خو کېدی شي کم عمره وم. کم عمره ماشومان اکثره یا کم عمره خلک اکثره نه پوهېږي. To be honest, first of all. To be honest, first of all. To be honest چې رښتیا ووایم. موږ وایو که نه رښتیا ووایم نو داسې کار و. نو to be honest یعنی چې حقیقت کې د زړه صاف نه در سره اوسم. To be honest چې رښتیا ووایم. First of all ټولو نه مخکې ټولو وړاندې یا ټولو نه اول سر کې. موږ څه وایو که نه اول سر کې یا پیل ځل. To be honest, first of all چې رښتیا ووایم ټولو نه وړاندې. I obviously did not understand anything. I obviously did not understand anything. په ښکاره ډول زه په هیڅ نه پوهېدم. یعنی زه په هیڅ شي نه پوهېدم. I obviously یعنی ښکاره ظاهرا. I did not understand anything. زه په هیڅ نه پوهېدم. Because people were speaking so fast. Because people were speaking so fast. ځکه چې خلکو به ډېر تیزې خبرې کولې. Because ځکه چې people were speaking خلکو به خبرې کولې so fast ډېرې تیزې. یعنی مطلب یې دا انګلیش کې به خبرې ډېرې تیزې کولې نو زه به پرې نه پوهېدم. Then I started learning English. Then I started learning English. بیا ما د انګلیش زده کول شروع کړل. Then I started بیا ما شروع کړل. Learning English د انګلیش زده کول. And now
I'm very good in English. And now I'm very good in English. او اوس زه په انګلیش کې ډیر ښه یم. او اوس زه په انګلیش کې ډیر ښه یم. نو دوستانو دا و د نن ورځې لنډ قصه چې کوم د هلک خپله کړې وه چې انګلیش یې بدې راتلو. او امید کوم چې دې قصې نه تاسو لږ ډېر څه زده کړي او پوه شوي به یې په دې باندې. لغاتونه دي کوم په تاسو پکې نه پوهېږئ تاسو کولی شئ کمنټ کې راته ولیکئ تر څو زه تاسو د هغې معنا په ښه ډول باندې وکړم.